ورو سوال کړی دی چې د بعضو ځایونو کې یو عادت دی هغه دا چې په دې قبرونو باندې دا بوټي نهالوي او په مقبره کې بوټي نهالوي چې دا ونې او بوټي دا پکې ډېر شي او بعض خلک راځي بیا دې قبرونو باندې اوبه اړوي یا پې اوبه نوري یا د بوټو دپاره یا د قبر والا دپاره نو دا کارونه څنګه دي؟ الجواب دا خبر یاد ساتل پکار دي چې مقبره دا د مړو د ښخولو ځای دی دا د بوټو د نهالولو ځای نه دی مقبره دا د بوټو د نهالولو ځای نه دی دا د مړو د ښخولو ځای دی او دا نن سبا چې دا طریقه راوتې د مسلمانانو چې کوي دا چې قبر له ځي او ګلونه پرېږدي او ځان سره یې پوره دغه راغستی لکه واده له چې رواني پوهېږئ که نه پوره داسې پوره یو شی راغستی د ګلونو ګلدسته او په هغې کې خط هم ایښودی او هغه به په قبر باندې کېږدي دا د انګریزانو طریقه ده لیدلي مې که د انګریزانو په مقبره کې چېرته تېر شوې یا دې راواړوي پرې نیټ کې او سر چوکې د انګریزانو د مقبرې راواړوي دا ټولې د ګلونو نه ډکي او هغوی طریقه دا ده او دا د هغوی لاسنیوه او تعزیت دی چې کله ځي نو دې قبر له به ته یو ګلدسته ځان سره وړي او یا به پې ډیوه بلې او د دواړه عادتونه جاهلانو مسلمانانو ته راننوتي دي نو ته به وینې په مسلمان ملک کې په مړي پسې به ماتم څنګ کې یو غم ډیوې به یې بلې کړي هغې ته به ناستي تصویر د مړي پروت دی او د هغې نه ګیر چاپېره ډیوې پرتې دي لیدلي مې چېرته دا د مسلمانانو طریقه ده دا د مسلمانانو طریقه خو نه او یا به هر یو راځي ګلدسته به راوړي او په قبر باندې وږده وي کې خط پروت دی د پلاني طرف او پلاني طرف او ګلدسته به هم جوړه کړي د زړه په شکل کې دا کوم ځای کې راغلي دي نه د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده نه د صحابه کرامو نه د تابعینو نه د دین د مشرانو نږدې وخته پورې دا طریقه نه وه خو دا چې کله مسلمانان د خپل دین نه ناخبره شو او متاثره شو د انګریزانو نه او د یهودو نصارو او د هندوانو نه او کله چې فلمونه او ډرامې وکتې او کله د دوی نه خپل دین لاړ او اسې په نوم مسلمانان پاتې شو یو څو عبادات بس هغې نه پوره خبر نه نو په هغو کې دا طریقې راغلې نو مقبره دا د مړو د ښخولو ځای د ګلونو ځای خو نه دی کیدی شي دا کسان هغه حدیث دلیل کی کوم حدیث چې رسول صلی الله علیه وسلم په دوه قبرونو تېر شو عبدالله بن عباس روایت ته په صحیح بخاري کې دی مر النبي صلی الله علیه وسلم بقبرین رسول صلی الله علیه وسلم په دوه قبرونو تېر شو او په دې دواړو باندې عذاب دی د یو چغلخور دی دا دویم چې دی د میچازو له دارو نه به ځان نه ساتو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو شنه لښته راواغسته هغه یې په منځ باندې نیمه کړه دوه ټوکړې کړه یوه یې په یو قبر نهاله کړه بله به بله او دا وی لعله یخفف عنهما ما لم ییبسا یا یخفف عنهما نو یې کیدی شي چې د دې لښتې د وچېدو پورې الله د دوی نه عذاب څه کي کم کي نو وګوره رسول صلی الله علیه وسلم لښته نه نهاله کړې دلته یو څو خبرې که څوک دا حدیث په دلیل کې بیانوي نو دی خطا شوی دی د دې د لاسه که چېرته دا طریقه د هر قبر سره کول پکار وی نو بیا به رسول صلی الله علیه وسلم د هر قبر سره کولی خو د هغه نه صرف د دغه یو قبر مبارک کې راغلی ده بل ځای کې دا نه راغلی پوه شوي بې که نه صرف دغه یو قبر سره یې دا کار کړی بل ځای کې نه دی کړی دغه شان که چېرته دا طریقه بیا کول پکار وی د امت له نو د صحابه کرامو نه به نقل وه بیا د تابعین نو دا سلسله به موږ ته داسې راغلی د دین په مشرانو کې خو چا هم دا کار نه دی کړی دویمه خبر هغه دا ده په دې کې په مړي باندې بدګماني ده ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وویل دې دواړو ته څه میلاویږي عذاب میلاوي اوس تا مثال کې پلار مړ شو خښتې کو ډایرکټ دې بېر لښته نهاله کړه یا به زما پلار باندې عذاب شروع شوی یا زما په ورور عذاب دی یا مې په ښځه عذاب دی یا په مور عذاب شروع شي دا خو ته بدګماني ګمان خو به ښه ساتي امید به د الله نه ښه ساتي چې زما دا مړی به الله به یې وبخي